عظیم الشانه فتح وه چې نظیر و مثال په دنیا کې او په نړۍ کې ډېر کم لیدل کېږي. قربانۍ، د وینو بهېدل، سرښندنې، محبت او مینه زمونږ د مجاهد ولس د ویاړلي افغانستان له اسلام، شریعت او له خپلې خاورې سره دې ته وهڅول چې له دښمن سره په خالي لاس باندې اعلان د جهاد وکړي او تر هغو پورې خپلې مبارزې ته او قربانۍ ته دوام ورکړي تر څو چې زبون، وحشي او د دنیا هیڅ قانون ته نه پابندي، د دوی په اصطلاح د دنیا یو طاغوتي لښکر په سردمداري د امریکا باندې شکست ورکړي او له خپلې خاورې نه په ډېره بې شرمۍ سره وسلي. دا نتیجه د شلو کالو قربانیو او جهاد و چې امریکا او ناټو دواړه په افغانستان کې شکست خوري او له افغانستانه تښتي، پښې سپکوي او د دې ملک واک، اختیار او نظام د دې اصیلو بچیانو ته، اصیلو فرزندانو ته، مجاهدینو ته لاس ته ورځي. لله الحمد. دا د الله پاک یو لوی تحفه ده چې موږ ته یې راکړې ده. د دې تحفې شکرانګي باید موږ تاسو ټول ادا کړو. هغه ورځې هم تېرې سولې چې په دې ښاریاتو، په دې سړکو، په دې بازارو کې به مجاهدین نه سوی راتلی، که به راتلله هم په یو داسې شکل به راتللی چې ژوند به یې په خطر کې و. موږ ته خپل وطن سور اور سوی و، چا په خپل وطن کې نه پرېښودل و. پردي بېګانهګان راغلي وو، یرغلګر راغلي وو له امریکا او له اروپا نه د دې خاورې، د دې ملک، د دې د ښارونو، کلیو، بانډو او ځنګلونو نه یې زمریان ویستلي وو او اجازه یې د ژوند نه ورته ورکوله. دلته پردي شغالان جای په جای سوي وو. دا ځنګل شغالانو نیولی و. خو لله الحمد د افغانستان اصیلو بچیانو لکه څنګه چې پلرونو یې، نیکونو یې تاریخ کې دا ثبوت کړی ده چې په افغانستان کې هیڅوک حکومت نشي کولی. هیڅ یرغلګر په افغانستان کې نه دی کامیابه سوی. هیڅ یرغلګر په افغانستان کې خپل قانون نه دی پلی کړی. دا ځنې هم دغو زمریانو بچیان چې افغانستان ترېنه ډک و او ډک دی، دښمن ته داسې یو تاریخي درس ورکړ چې که دا دنیا او دا نړۍ د عبرت سترګې ولري، ځوان بیا به په پیړیو پیړیو د افغانستان خواته کانګراونه ګوري. او که دا بیا هم واقع کیږي او څوک له دې نه سترګې پټوي، لله الحمدلله موږ بیا هم په خپل وطن کې په لسګونو زره دغسې زمریان لرو چې سترګې پرې راوباسي. درنو ورونو، اوس موږ په داسې حالت کې قرار لرو چې افغانستان آزاد دی، مستقل دی، سرلوړی دی او بعد له 40 کلونو متواترو جنگونو، جهاد، قربانیو نه دا اول ځل دی چې خپل استقلال حاصلوي. د شوروي له یرغل نه وروسته بیا تر اوسه پورې چې دا دوه امپراتورۍ په افغانستان باندې په مختلفو بهانو، په مختلفو شکلو باندې حمله وکړه او افغانستان اشغال کړی. نن هغه ورځ ده چې دوی یو هم په افغانستان کې نشته. له افغانستانه یې پښې سپکې کړي تللي دي. د دې وطن واک، اختیار او د دې ملک د چلولو امنیت، سیاست، اقتصاد ټول د خپله د افغانانو او د دې د اصیلو بچیانو په لاس کې دی. اوس ورونو دا زموږ وظیفه ده چې موږ څنګه دغه نظام وساتو او څنګه یې حمایه کړو او څنګه یې تر اخره پورې داسې وساتو او بیا نور بیا دې ته موقع ورنکړو چې
چې نور یرغلګر یا بل یرغلګر پر افغانستان باندې د دې بهانه ولټي او د ملک ته راسي. د په صورت کې کېدلی شي چې موږ یو ملي وحدت ولرو. د ملي وحدت په ارتباط باندې تاسو بهتره معلومه ده چې امیر المؤمنین حفظه الله یو فرمان صادر کړ. دغه فرمان په اساس باندې ټول هغه کسانو چې په پخواني رژیمونو کې په هر بخش او هر سطح باندې کار کړی وو عفو عمومي ورته اعلان شو. د عفو عمومي مطلب دا دی چې هر چا په هر بخش کې کار کړی وو، د دښمن په نفع یې کړی وو، هغو ټولو ته عفو ده. له هغو سره به دغه پخواني کاروایي خبرې او حساب نه کېږي. البته که څوک شخصي ادعاوې لري، چا د چا شخصي مال غصب کړی وي، چا په چا باندې شخصي ظلم کړی وي، قتل و قتال یې کړی وي، هغه هر وخت کولی شي چې د افغانستان محاکمو ته حاضر شي او خپله ادعا ثابته کړي او بیا د شریعت مطابق د دوی په حق کې فیصله وشي. خو په عموم کې د امارت پالیسي دا ده چې نور امارت د صلح غېږ، د ورورګلوۍ، د اخوت غېږ پرانیستې پرېښه او دا ټول د افغانستان اتباعو ته ده، که هغه د شمال دی، که د جنوب، که د شرق دی، که د غرب او که د مرکز دی، که د هر قوم دی، د هر ژبې دی، که د هر مذهب او هر آیین دی، ټولو ته د عفو عمومي ده. هر څوک کولی شي چې خپل ملت ته راسي، خپل افغانستان ته راسي. دا د دوی وطن دی، دا د دوی حق دی چې خپل وطن کې ژوند وکړي او دا د امارت اسلامي وظیفه ده چې د دوی امنیت تأمین کړي، سر و مال خوندي کړي. بیا دا د دوی وظیفه جوړیږي چې په هر بخش او هر مسلک او هر د ژوند هغه کوم لارې چې دي چې دوی پکې مسلکي دي د افغانستان په بیا رغونه کې په کار واچي، په اخلاص او په صداقت سره. دې کې هیڅ مشکل نشته. اوس هم تاسو وینئ چې په لسګونو زره هغه مخالفین چې 4 میاشتې مخکې له مجاهدینو سره جنګېدل، له موږ سره جنګېدل په یوه نام او بل نامو باندې، نن په افغانستان کې صلح آمیزه ژوند کوي، هیڅ مشکل نشته ورته. همداسې هغه کسان چې د دښمن فریب یې خوړلی یا له وهم او له ډار نه له افغانستان سرحداتو نه وتلي دي، خارج ته تللي دي، په هغو باندې په بار بار د امارت لخوا نه غږ سوی. موږ بیا نن غږ پرې باندې کوو چې راسئ دا ستاسې وطن دی، تاسو دلته پیدا شوي، خاپوړې پکې کړي، دا ستاسې ټاټوبی دی. موږ تاسو سره هغه عقدې نه پالو کوم چې تاسو له موږ سره وکړی دی. موږ هغه ستاسې جفاوې نه در یادوو کوم چې تاسو یې وکړی دی. زموږ غېږ درته خلاصه ده. راسئ خپل وطن دی سره یو ځای سو او سره جوړ کړو، آباد کړو. کوم اعمال چې پخوا سوي دي یا تاسو کړي دي، د هر چا په نفع چې کړي دي، له هغو اعمالو توبه وباسئ. نور هغو اعمالو ته مه ورنږدې کېږئ. په داسې صورت کې به ستاسې مال، سر، ناموس دا ټول په امن کې وي. خپل وطن هم دی، عزت په خپل وطن کې وي. په پردي وطن کې هیڅ عزت نشته. ولو که د دنیا پر قدرت ترینو ملکونو ته سفر هم وکړي، خو هلته عزت نشته. عزت په خپل ملک او په خپل وطن او په خپل کلي کې دی. نو ورونو، د دې علني اعلان او کوم فرمان چې د امیر المؤمنین حفظه الله لخوا صادر شوی د عفو عمومي په ارتباط باندې مطلب دا شی او دا مونږ اسلامي امارت د یو خاص حکمت په خاطر دا کار کوي. یو خو دا ده چې مونږ غواړو نور په افغانستان کې وینې تویې نه سي، نور د افغانستان د خلکو له تفریقې او نفاق نه دښمن غلطه استفاده ونه کړي. دا 4 لسیزې چې مونږ کړېدلي وو، موږ ته مشکل جوړ شوی، دا زمونږ له خپله بې دفاع نه جوړ شوی. که په افغانستان کې یو تعداد خلک د دښمن په لاس نه وای لوبېدلی، له هغو سره نه وای یو ځای شوی، له خپلو وروڼو خپل ملت سره مخالفت نه وای کړی، ابدا شوروي اتحاد افغانستان ته نه سوی راتلی، ابدا به امریکا او ناټو افغانستان ته نه سوی راتلی. نو دا تجارب زموږ مخکې دی، موږ ولیدل. بعد د دې نه باید موږ له پخواني تاریخ نه درس واخلو او ترې زده یې کړو.
او په خپل منځ کې سره متحد سو بدون تبعیض نه. موږ په نامه د پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن څوک نه پیژنو. موږ که څوک پیژنو په یوه نامه یې پیژنو چې هغه افغان دی بس، که هغه د افغانستان په هره کنج او کنار کې ژوند کوي. او همدغه یوازنۍ روحیه ده چې موږ تاسو سره متحد کولی سي او موږ تاسو کولی سي چې دا وطن بیا بیرته آباد کړو، په خپلو پښو ودروو. دا وطن موږ ته څوک نه جوړوي، پردي یې هېڅکله نه جوړوي. هېڅ وخت به تاسو په تاریخ کې نه وي اورېدلي چې یو ملک تللی بل ملک ته او هغه یې ورته جوړ کړی. نو دا ملک، دا وطن به مونږ جوړو، خپله به یې جوړو. نو دا هغه صورت کې کېدلی شي چې مونږ یو خپل منځ کې خپل اختلافات پرېږدو، د خدای په خاطر او د دې ملت د ملي منافعو په خاطر باندې لاسونه سره ورکړو، پخواني اختلافات پرېږدو او د امارت له دغه پالیسۍ نه مکمله استفاده وکړو، سره یو ځای سو، بې له کوم امتیازه، بې له کوم تبعیض او دغه نه د خپل ملک په بیا آبادولو کې او بیا ودانولو کې فعاله برخه واخلو. نو ورونو مجاهدینو د پکتیکا ولایت منصوبینو، نن چې تاسو دلته حاضر یې، ستاسو سیمینار هم روان دی، شاید ستاسو تشکیل او بعضې اداري مسایلو په ارتباط باندې به جناب والي صاحب او مرستیال صاحب دا ملګري سره په تماس کې خبرې به کوي، خپل دغه به جوړوئ. زما یوه وینا دا ده چې نن د تاسو په لاس کې یو لوی ولایت چې هغه د پکتیکا ولایت دی، ستاسو ټول مسایل د دې ولایت ستاسو په لاس کې. پکتیکا هغه ولایت دی چې همیشه د افغانستان په تاریخ کې ویاړ او افتخار ګټلی دی. دلته هغه قومونه، هغه پرګنې، هغه خلک ژوند کوي چې د افغانستان تاریخ لوړ او اوچت ساتلی دی. د دې ولایت خلک همیشه د دښمن خارجي یرغلګرو په مقابل کې لکه د وسپنې دیوال درېدلي دي. د خلکو په هر وخت کې له یرغلګرو سره مبارزې کړي، جهاد یې ورسره کړی، قربانۍ یې ورکړي، خپلې وینې یې تویې کړي دي. نو دا یو عظیم ولایت دی، دې کې عظیم قومونه، دې کې هغه قومونه ژوند کوي چې د افغانستان شمله یې لوړه کړې ده. نن د دې ملک اداري مسؤلیت، سیاسي مسؤلیت، اقتصادي مسؤلیت، اداري مسؤلیت ټول ستاسو په لاس کې وي او تاسو د دې مسؤلین یې. اوس مونږ ته او تاسو ته پکار ده چې د دې ولایت ته څنګه کار وکړو. البته په مجموع کې مونږ ټول افغانستان یادوو. نن چون دا پروګرام دلته پکتیکا کې دا مجلس په دې ارتباط باندې ده، زه بالخصوص تاسو ورونو ته دا مشوره درکوم چې د دې ولایت مسؤلیت ستاسو په غاړه دی. په دې ولایت کې که له یو کونډې سره، له یو یتیم سره، له یو بیچاره سره، له نر یا ښځې سره که ظلم کیږي، بې عدالتي ورسره کیږي، په اموالو یې تجاوز کیږي یا مشکلات نه ور حلیږي، د دې مسؤلیت به ټول دا مونږ او تاسو چې دلته ناست د خصوصا تاسو ملګري او انډیوالان چې دا مسؤلیت ستاسو په غاړه دی، د دې مسؤلیت به بیا ستاسو په غاړه وي. دا باید له دې خلکو سره هغه رویه وسي، هغه طریقه خپله سي، تر څو دا خلک فکر وکړي چې نوره د حکومت، د ولایت او د ملت منځ کې فاصله نشته، ټول سره یو دي. په افغانستان کې خصوصا په دې څلورو لسیزو کې داسې حکومتونه، داسې ادارې تیرې شوي دي چې د ملت او د حکومت ترمنځ په سلګونو میله واټن او فاصلې وي. رسمي دفترو ته خلک له ډاره نه شوی ورتلی، چا عریضه نه شوی کولی، که په چا به ظلم سوی هغه به خپل چیغه نه سوی پورته کولی، خپل آواز به یې نه سوی پورته کولی، بلکې دغه مسؤلین که هغه امنیتي وو، که استخباراتي وو، که اداري وو، زورواکانو د خلکو په سر، په مال، په دغه به یې تجاوز کاوه.
نو نن هغه دوره تیره ده، ختمه ده. نن هغه کسان دلته په دې ولایت کې حاکم دي چې د دوی د دې ولس له منځه راپورته شوي، د دې ولس په درد باندې خبر دي، د دې ولس په آه باندې خبر دي، د دې ولس لوږې کې شریک دي، د دې ولس په نورو مشکلاتو کې اجتماعي مشکلاتو کې ورسره شریک دي. تاسو د دې مشکل ښه درک کولی شئ. پخوانی تاریخ هم ستاسو مخې ته پروت دی. له هغو نه باید هم موږ عبرت واخلو. نن باید د دې ولایت خلک، مظلوم بیچاره خلک، دا باید فکر ونه کړي چې د ولایت د منصوبینو، د حاکمانو او د ملت منځ کې فاصله ده، بلکې داسې فکر وکړي چې موږ یو ټول یو تن یو وجود یو. هېڅوک باید زمونږ له امنیتي منصوبینو نه ونه ډار شي، هېڅوک باید خوف ترې ونه کړي. که زمونږ عسکر دی، که زمونږ پولیس دی، که زمونږ امنیتي خلک دي او که زمونږ اداري مامورین دي، ټول باید د دې ولس په خدمت کې واوسي او شرعا او اصولا د افغانستان د اساسي قانون مطابق هم باید دا ټول د ولس په خدمت کې وي. مونږ باید دوی ته خدمت وکړو، دوی مشکلات رفع کړو. که مونږ حکومت یو، که مونږ مشران یو، که مونږ په هر بخش کې خو د دوی په سر باندې د دوی لپاره ګمارل شوي یو. نو د دې خلکو سره باید په شفقت، په ترحم باندې کار وشي او د دوی د مشکلاتو په حل کې باید ډېره سعی او کوشش وشي. تر کومه حده چې زموږ امکانات دي. البته زه پوهېږم چې په دې شرایطو، په دې حالت کې چې اسلامي امارت اوس نه وی په واک رسېدلی او اشغالګر له افغانستان وتلي دي، دلته افغانستان کې ډېر مشکلات دي، بیخي زیات مشکلات دي، خصوصا اقتصادي مشکلات موږ ډېر لرو. همداسې په امنیتي چارو کې به موږ مشکلات ډېر لرو. خو ملګري باید کوشش وکړي تر کومه سرحده چې د ولس مشکل حلولی شي باید په ښو اخلاقو یې حل کړي. که چیرې نه سوی کولی، حد اقل په ورین تندي خبر خو ورته کولی شي، په یو خندا خو یو چا ته خبر کولی شي. یو بیچاره راځي عریضه کوي، مشکل لري، که ور حلولی شي ښه درکړه، که د نه سوی حلولی په ورین تندي جواب ورته ورکړه، په خندا جواب ورته ورکړه. د دې ملت خلک، بالخصوص باید د پکتیکا خلک، هغه غیرتي خلک دي چې ښه خبر ورته وکړي 10 کاله یې هم نه ویروي. په همغه د تا په ښه خندا او ښه خبر باندې کرار ناست دي، صبر کوي. خو دا بیا داسې ولسونه دي، داسې بغیرته قوم هم دی چې که په زشته خبر ورته کوې یا تونده خبر ورته کوې، بیا دا دوی نسي منلی. همدغه علت هم دی چې په افغانستان باندې هر چا چې تجاوز کړی په زور راغلی دي، بیا له دې جنه ښکر مات شوي دي او بیا تللي بېرته تښتېدلي دي. چې دې ملک ته که څوک په مېلمستیا راځي، افغانان خپل سر هم ورته قربانوي. څه چې په وس تاوان کې لري مېلمستیا یې کوي، خو که څوک په زور راځي بیا یې ښکر هم ورماتوي. نو موږ او تاسې خپل ولس سره، خپل ملت سره باید هغه رویه وکړو چې هغه د دوی له شان سره، د دوی له حیثیت سره، د دوی له تاریخ سره ذیب وکړي. هر څوک چې راځي دفاترو ته درېږي، چې هر نوع مشکل لري یا هر خواست لري، داسې فکر وکړي چې دا زموږ یو قهرمان دی، دروازې ته ولاړ دی. دا زموږ د دې دوو جهادو، د شوروي جهاد او د امریکانو جهاد، یو باتوره قهرمان قمندان دی چې ولاړ دی. زموږ یو جنرال دی چې ولاړ دی. زموږ هغه جنرال دی چې د ناټو او امریکا جنرالان یې مات کړل. دې ته باید په سپکه سترګه ونه کتل شي. دوی ته باید د احترام په سترګه وکتل شي. ورسره کښېنئ، خبرو سره وکړئ، عریضه یې ترې واخلئ، دلایل ورسره ووایئ. که مشکل ورته رفع کولی شئ فبها ونعمه، دا خو ښه خبره ده او باید وشي. که امکان نه و، نو لکه مخکې چې ما وویلې، په یو ښو اخلاقو، په ښه ورین تندي جواب ورته ورکړئ. ځکه چې دا ساده خلک نه دي، دا داسې د سړک د غاړې و لوفر خلک نه دي. دا یو قهرمان ملت دی، دا یو مجاهد ملت دی. دا هغه ملت دی چې اوس په دغه 40 کالو کې 2 امپراتورۍ ماتې کړې. دا هغه ملت دی چې په 40 کالو کې 2 امپراتورۍ ماتې کړې. دوی سره به هر څوک چې سره مخامخ کېږي باید په ډېر احترام سره مخامخ شي، ولو که هغه ډېر ضعیفه وي، ډېر ناتوانه وي، ډېر بېچاره وي، سیاسره وي، ښځه وي، نر وي، هر څوک شي. دا یوه خبره. تر څو هغه تفاوت، فرق زمونږ د امارت او د پخوانیو حکومتونو منځ کې پیدا دی.
نه هغه پخوانی غربي دیموکراسي یا د شوروي سوسیالیزم یا کمونیزم نظام. مونږ باید په اسلامي اخلاقو سمبال واوسو. زمونږ رویه باید د کمونیستانو له رویې سره فرق وکړي، ځکه هغه کمونیستانو ماده پرستانو له غربیانو سره فرق وکړي، ځکه هغه د غرب دیموکراسي و لادیني قانون یې درلوده. زمونږ قانون اسلام دی، شریعت دی. خلک باید پوه سي اوچت تفاوت پکې وي چې پرون په دې ریاست کې کوم رئیس چې ناست و هغه غربی و، بل چې ناست و هغه شوروی و، نن چې ناست دی یو مسلمان دی او زما خپل افغان ورور دی. باید دومره په اخلاقو کې او په کردار کې سره فرق وکړي. خو لله الحمد زه دا خبر په دې معنا نه کوم چې خدای ناخواسته دا مشکل شته. دا مې تنها د یادوري په خاطر وکړ. زه پوهېږم چې نن هغه کسان په قدرت دي چې هغه مجاهدین دي، له خپله د دې ملت راپورته سوي، خپله د دې خلکو په مشکلو په دغه باندې آګاه دي، پوهېږي. دې ته ضرورت نشته چې موږ یې پوه. خو بیا هم د یادوري په خاطر دا درته وایم چې دا ملت له موږ نه همدغه توقع لري. باید موږ دا توقع د دوی ورپره او بله دا زموږ شرعي او ملي وظیفه ده چې کله زموږ په لاس کې قدرت راغی، حاکم سولو، بیا موږ د دې ملک د دې ملت خادمانو باید دا خدمت په ښه صورت سره ورته وکړو. دا نه چې موږ احسان پې بار کړو چې زه د تا کار کوم، تا ته سړک جوړوم، د تا اقتصاد جوړ برابروم، تا سره عدالت کوم، تا سره بل کومک کوم. نه، دا زموږ وظیفه ده. موږ دا وظیفه په لاس کې نیولې، دا زموږ مسؤلیت دی. که په دې کې موږ شاته پاتې کېږو یا غفلت پکې کوو یا په ښه وجه باندې نه کوو، الله پاک به له موږ نه پوښتنه کوي. الله پاک به له موږ نه پوښتنه کوي. هغه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وایي که د دجله و فرات په غاړه باندې یو حیوان ته هم ضرر رسېږي، الله پاک به له ما نه پوښتنه کوي. نو تاسو فکر وکړئ چې په دې ولایت کې کوم مشکل چاته رسېږي او د دې غور نه کېږي، نو خو الله پاک به له موږ نه پوښتنه کوي که نه. موږ به د خپل مسؤلیت د رفع کولو په خاطر هم دا باید وکړو. او بل باید خلکو ته وښیي چې واقعا نن کوم حکومت چې دا ستاسې خپل حکومت او ملت او مجاهدینو او قومه او افغانانو، نن دا ستاسې وطن د حکومت دی، پردی حکومت نشته دلته، د چا غلامان نشته. او دا اول ځل دی چې افغانستان له 40 کلونو وروسته خپل استقلال لري، مستقل دی، خپل حکومت کوي، خپل تصمیم سره نیسي. بل دا خبر کومه چې ورونو حکومت او حکومتداري دا یو لویه ذمهواري ده. زمونږ اداري مامورین، رئیس صاحبان، والي صاحب او نور ملګري تر دې نه په لوړه سطحه ته تر وزارتو پورې باید دې ته متوجه اوسي چې حکومتداري په دغه شکل نه کېږي لکه چې موږ تاسو په وطنو کې ژوند کوو یا په کلیو کې ژوند کوو یا د انډیوالۍ ژوند دی یا په بل شکل باندې. دا ځان ته یو اصول لري، یو قانون ده، په یو ترتیب به سره مخ ته ځو، د اصولو مطابق به مخ ته ځو، نظم به مراعات کوو، د مشر د کشر احترام به کوو. که داسې نه وي بیا خو بې نظمي ده. یو د بل په کار کې به مداخله نه سره کوو، هر څوک به خپل کار کوي. مشر او مسؤول معلوم ده، کار چا مشکل درلود خپل مشر ته به مراجعه کوي، خپل مسؤول ته به مراجعه کوي، هغه به دا مشکل ورحلوي بدون د دې چې یو د بل په اموراتو کې مداخله وکړي، یو ریاست په بل کې مداخله وکړي، بل ریاست په بل کې وکړي، بلې به په له ولایتو باندې تر وزارتو پورې ورسېږي. بیا نظم برهمه کېږي، خرابېږي. او دا بیا د مشرانو وظیفه ده. کوم خلک چې صلاحیت دې لري چې تقرر کړي چې هغه کوشش وکړي چې کار اهل کار ته وسپارل شي. کوم کسان چې په کوم ځای کې اهل دي هغه کار مخته بولیسي، هغه مخته بوځي. خو دا هم ضرور نه دی چې د هر ریاست رئیس د انجینر وي، د هر ریاست رئیس د ډاکټر وي، د هر ریاست رئیس د پوهاند او دکتور وي. کېدلی شي په راز کې یو مخلص څوک وي، یو مجاهد وي، یو قمندان وي، یو عالم وي. خو لاندې خلک تر دې چې دي باید مسلکي خلک وي، ځان سره یې ونیسو، کښېنو، کار ترېنه واخلو. او یو کس په هر ځای کې چې وي هغه جامع الکمالات نه وي، ټول کارونه دې مخته نشي وړی. خو مشاورین لري څنګ ته، ملګري لري، انډیوالان یې د هغو په دغه باندې کړو. بل دا ده چې باید په خپلو منځو کې اعتماد سازي وکړو، یو په بل اعتماد وکړو. اوله اوس جناب والي صاحب د زما مخامخ ناست دی، مجاهد سړی دی، ډېر مبارک سړی دی، ټول ژوند یې په جهاد او مبارزه کې تېر سوی او اداري کارونه یې هم کړي دي، بلد هم دی. دا اول ولایت نه دی چې دلته راځي، څو ځله داسې غټ غټ مسؤلیتونه په لاس ورکول شوي. خو دا د
دغه په شکل باندې وایم چې دای د ده مرستیال صاحب او نور رئیسان په خپلو ریاستو کې باید په خپلو ماتحتو باندې اعتماد وکړي، وظیفه ورته وسپاري. داسې نه وي چې ټول کار یو سړی په خپل لاس کې ونیسي او نور خلک ټول عاطل باطل پاتې. هغه چې عاطل باطل پاتې هغه بیا فکر کوي چې نو زه خو هسې دلته یو څو ورځو دپاره میلمه یم، شاید د دې نه مې ولېږي بلې خوا ته، ځکه په ماندې طور کې اعتماد نه کوي او هغه بیا اخلاص نه کوي، بیا کار نه کوي. چې کار ونه کړي دغه هغه کوم انرژي او کوم طاقت او کوم پوهه چې دی لري هغه داسې هغه بند شي. او یو کس که ټول مسؤلیت په غاړه واخلي شاید زه نه وایم چې دا به یې نشي کولی، کولی به یې شي، خو ډېرو ځایو کې مشکلات پیدا شي، ډېرو ځایو کې به کمبودات بیا وي. باید هر چاته د هغه وس او طاقت په اندازه باندې مسؤلیت په غاړه ورکړل شي، اعتماد ورباندې وشي. او که څوک وایي چې زه په فلاني باندې اعتماد نشم کولی ځکه چې دا به سبا دا کار داسې کار شي، بیا خو قانون دی، قانون ده. که څوک خپل کار نشي کولی، خیانت یې پکې وکړو، خدای ناخواسته غلا یې پکې وکړه، رشوت یې پکې واخیسته، یا داسې بل مشکل پیدا کړ، قانون ده. په محکمه ده، د شرعي محکمه روانه ده، محکمې ته وړاندې کېږي، خپله جزا به ویني. یو دوه چې جزا ویني بیا نور څوک دا کار نه کوي. خو دا د دې بهانه نشي جوړېدلی چې موږ په فلاني او فلاني باندې اعتماد نشو کولی، یا دا داسې دی یا دا هسې. اوس دا نظام چې دی د ملک په سطحه دی، هر څوک هر فرد که هغه په دفتر کې مامور دی، که مدیر دی، که رئیس دی، که وزیر دی، که تر لوړې سطحې دی، باید هر څوک فکر وکړي دا وطن زما وطن دی او ما ته دغه اندازه باندې دا کار سپارل شوی، زه یې باید په صداقت وکړم او که ما دا کار ونه کړم همدا خارګاه د افغانستان کې پیدا شول او دا به پسې غټېږي خدای نخواسته ټول ملک به له دې نه خرابېږي. باید هر یو دا فکر وکړي او دا په هغه صورت کې کېدلی شي چې په یو دفتر کې، په یو ولایت کې، په یو وزارت کې ټول له وزیره نیولې بیا تر ماموره پورې ټول خپلو مسؤلیتو ته متوجه او هر چا ته خپل مسؤلیت وسپارل شي او اعتماد ورباندې وشي، پرېښودل شي چې کار وکړي. په هغه صورت کې بیا دا خلک علاقه هم نیسي، کار هم کوي. او که داسې نه وي نو بیا دغه ما درته ویل خو یو نفر یا دوه نفر په یوه اداره کې کار کوي، نو ټول مامورین عاطل باطل راځي راځي امضا کوي، بېرته ځي، وایي د ما یې څوک ما باندې څوک اعتماد نه کوي، کولی هم نشم. او هغه علمیت او هغه استعداد چې الله پاک درته ورکړی هغه هسې بېځایه ځي، عمر داسې پرې تېر شو. او د یو سړی یا دوه سړی چې کار کوي هغه به امکانات ډېر غلطۍ وکړي، ډېر مشکلات به پیدا کړي. زما مطلب دا نه دی چې خدای ناخواسته دا مشکل دلته شته، نه به وي، دا ښه خبره ده. خو چې بیا هم وروڼه ورته متوجه وي دې خبرې ته، دا ډېره مهمه خبره ده. او اوس د جهاد دوره تېره ده، اوس به انشاءالله الرحمن هر وزارت مونږ جوړوو، وزارت دفاع به جوړوو، داخله به جوړوو، داسې به د نور وزارتونو چې کوم مسؤلیتونه یې په غاړه دي هغه به جوړوو، کرا کرا به یې جوړوو. البته په یوه ورځ، یوه شپه، یوه جمعه او یوه میاشت، یو کال کې به دا ډېر مشکل دی، ځکه چې داخلي مشکلات مونږ ډېر لرو، سیاسي مشکلات لرو، اقتصادي مشکلات لرو، اداري او اجتماعي مشکلات لرو. خو دې سره به په ډېره حوصله مندۍ کار کوو تر څو چې دا وضع او حالت سره برابر چې دنیاوال دلته راځي، دنیاوال موږ ته ګوري، پوه شي چې د افغانان که جنګ کولی شي، دښمن د جنګ په ډګر کې ماتولی شي، نو د افغانان حکومت هم کولی شي، د افغانان سیاست هم کولی شي، د افغانان په اداري لحاظ خپل ملک هم اداره کولی شي، د افغانان په اقتصادي لحاظ خپل ملک هم په پښو درولی شي. هغه په هغه صورت کې کېدلی شي چې مونږ او تاسې ټول که واړه که زاړه خپل ځانونه لکه وروڼه داسې وګڼو او یو تن یو وجود یې وګڼو، بیا کولی شو چې موږ دغه مرحلې او دغه ته ورسېږو. نو لله الحمد اوس د دې موقع مساعده ده، وضع او حالات ښه دي، په ټول ملک کې جنګ نشته، امنیت ده، وړې وړې قضیې په هر ولایت، هر ولسوالۍ، هر منطقه کې به پېښېږي، څه ناخوالې به وي. دا ناګزیره ده چې په یو ملک کې 40 کاله جنګ شوی وي او په دې 40 کالو کې سم نیمایي داخلي جنګونه شوي وي، چاته به هېڅ مشکل نه وي، هلته به څه قضیې پېښېږي، څه واقعات به کېږي. خو دا واقعات معنا د دې نه لري چې خدای ناخواسته نور بیا سړی مایوسه شي ووایي چې نور دا کار نشي کېدلی، باید دا کار پرېږدو چې هر رقم کې داسې به کېږي. نه، دا زموږ ملک دی، دا ملک موږ انګریزانو ته پرې نه ښود، روسانو او شورویانو ته پرې نه ښود، امریکایانو ته پرې نه ښود. اوس یو څو نفر مخربین که تخریب کوي، که د بدنامۍ دپاره کار کوي، که عمدن دا کار کوي، که قصد دا کار کوي، هغو ته هم نه پرېږدي چې دا وطن خرابه کړي.
خپل مبارزه ورسره کوو، خپل جهاد ورسره کوو، نه پرېږدو. دا امنیتي قواوې چې زموږ د شپې او د ورځې په دې سرکو کې پیره کوي، د څه دپاره کوي؟ هغه وایي چې په افغانستان کې اشغالګر نشته، خو نن زه د پیره او ګزمه په دې خاطر کوم چې غل هم له دې ملکه ورکم، ظالم هم له دې ملکه ورکم او خلکو ته ارامه ژوند راوله. نو چې هغه په دې روحیه ده. په قري اردو کې زموږ مجاهدین نن جهاد نشته، څه کوي چې هلته دوی ناست دي درسونه کوي، ټرېننګ کوي، هغه په دې روحیه یې کوي چې که بله ورځ د افغانستان څوک په بدو سترګو وګوري یا په کږه سترګو وګوري، بیا به یې زه دفاع کوم. همداسې په اداري مسایلو کې هم هر ریاست، هر وزارت باید دا فکر وکړي چې زه په دې وزارت کې ناست یم، نو زما وظیفه دا ده باید په دې ساحه کې کار وکړم. نو هغه خپل مسؤلیت مخته بوځي، خپلې هلې ځلې وکړي او په دې مایوسه نه سي چې زه خو نو اوس ما سره دومره طاقت نشته، مالي یا مادي یا امکانات نشته، نو باید زه جب جګې څومره چې دي هغه خو استعمال کړه او کومه اندازه کم چې در سره په کې هلې ځلې وکړه. خدای به دا نور مسایل هم حل کړي، کال ته بل کال ته 2 کاله بعد 3 کاله بعد به الله پاک دا زمینه دې مسایل کې چې موږ تاسو یو پرمختللی سرلوړی افغانستان ولرو. الله پاک خو مهربانه چې الله پاک زموږ اقتصاد هم را جوړ کړي، سیاست هم را جوړ کړي، حکومت هم را جوړ کړي او داسې یو وخت چې بیا د افغانستان یو سره بل سره ته ځې په ټول افغانستان کې دوړې نه وي، ټول پوخ سره کړي، ټول افغانستان کې برق کړي، د افغانستان ټول خلک په نس ماړه وي، د دنیا له ملکونو سره کومک وکړي، د دې چې د زکات او خیرات نورو ملکونو مسلمانانو ته ولېږل شي. د کې هېڅ شک مه ګڼئ. که موږ ناټو ماته کړه، امریکا مات کړه، موږ فقر او بېچارګي ماتولی شو، موږ دغه بمبست سیاسي نظام هم ماتولی شو، موږ د خپل سرکونه هم پخولی شو، موږ د برق بندونه هم جوړولی شو. خو دا په همت سره، په ورورګلوۍ سره، په دغه سره کېدلی شي. نو ورونو له ټولو نه مهمه خبر نظم او نسق ده په حکومت کې. که بېنظمي وي لکه پخواني حکومتونه چې یو اربکی به راجګ سو د رئیس جمهور خبره نه منله، یا والی به راجګ سو د رئیس جمهور خبر به یې نه منله، یا وزیر به و څه به یې چې زړه و هغه به یې مخته به ولې د بشر خبرې نه منله، نو بیا حکومت نشي کېدی. تاسو ولې چې هغه حکومتونه ټول ړنګ سو، ولو کې د دنیا لښکرې ورسره وي، ولو کې د دنیا ډالرې ورسره وي، هغه مات سو. ټوله خبر په اطاعت کې دی. اطاعت به کوو، د مشرانو به اطاعت کوو، هدایت به ځینې اخلو، په نظم به کار کوو، په ترتیب به کار کوو، یو د بل په کارو کې به مداخله نه کوو، الا که چیرې دوه موضوعګانې سره د دوه ریاستو یا د دوه وزارتو ترمنځ مشترک په تفاهم، په مکتوبو، په بل باندې سره کېدلی شي حل و فصل شي، په رقابت باندې نشي کېدلی. نو په دغه صورت کې په دغه روحیه باندې بیا موږ کولی شو چې ملک ته خدمت وکړو، او بالخصوص دلته د پکتیکا مسؤلین چې نن تاسو په دې تالار کې حضور لرئ، نو بیا کولی شي چې دې ولس خدمت وکړي، او دا ولس به د تاسو خدمت همیشه په یاد ولري. ما مخکې هم درته اجازه دومره غویر ولس دی چې یو چا کې یو سړک هم ورته جوړ کړی دی، 10 کاله بعد چې راسي چې پوښتنه کوي دا سړک څنګه دی، وایي دا خو هغه فلاني والي صاحب چې راغلی، هغه فلاني دی فواد امیر رئیس صاحب چې راغلی، فلاني معاون صاحب چې دلته معاون د ولایتو د دغه په حق کې دا جوړ شوی، الله پاک دې خیر ورته ورکړي. یعنې 10 کاله بعد هم دعا ورته کوي د خیر. که داسې یو بل فلاحي کار د دوی د بهبود دپاره کړی، 10 کاله بعد هم دعا ورته کوي، وایي دغه فلاني صاحب دا کار کړی. خو همداسې دا بیا داسې ملت هم ده که خدای ناخواسته په منفي اړخ باندې کار ورسره وسي، 10 کاله بعد هم وایي دغه مشکل چې پیدا هغه فلاني داسې کړی. نو اوس د دې وخت دی، دا 40 کاله په افغانستان کې ټول منفي کارونه شوي، دا ملت ځورېدلی، کړېدلی، ظلم پرې شوی، تعدا پرې شوی، په هر نامه باندې خلکو په دې خلکو باندې له زوره کار اخیستی دی. نن هغه مسایل ختم دي، نن زور نشته. هر مظلوم په دې نظام کې زورور دی، هر زورور په دې نظام کې کمزوری دی، ځکه چې شریعت نافذ دی. هر څوک په چا باندې ظلم کوي، شریعت د محکمه ده، هغه به د هغه جزا مطابق شي. دلته زورورو، کمزوری، جنګ سالارو، عادي سړی، دا ټول هېڅوک په دې نامه څوک نه پېژني، ټول سره یو تن یو وجود دي. او امارت د دې مسؤول دی چې خپلو خلکو ته په ټول افغانستان کې ټول نفوس ټولو وګړو ته که هغه په هر مذهب او هر ژبې پورې تعلق لري
دغه ټول وسایل او وسایل د ژوند ورته مهیا کړي تر کومې اندازې چې دوی کولی شي توان یې لري او قدرت یې لري. نو ورونو خبرې ډېرې نه اوږدوم، شاید تاسو به خپل سیمینار ته دوام ورکوئ چې دغه نه سي. موږ هم روان یو بلې خوا ته ډېر خوشحاله شولو چې ستاسو سره له نږدې نه ولیدله او الله پاک په داسې یو موقع کې سره مخامخ کړلو چې افغانستان لله الحمد، زه بیا وایم لله الحمد، دا ډېر جای د شکر دی چې بعد له 40 کلونو افغانستان نن آزاد دی. پخوا تاریخونو کې موږ تاسو ویلې چې استقلال او ازادي، هغه وخت کې خو استقلال او ازادي مخکې تېره سوې وه. څوک به په اهمیت ډېر نه پوهېده چې استقلال څه ته وایي، ازادي څه ته وایي. ازادي خو نه دغه د ازادي زه آزاد ګرځم، خو د ازادۍ په نعمت هغه وخت موږ پوه شو چې وطن هم اشغال شو. د ازادۍ په نعمت موږ هغه وخت پوه شو چې دلته شوروي عسکر راغلل. د ازادۍ په نعمت موږ هغه وخت پوه شو چې دلته د ناټو او د امریکا عسکر پیدا شول. نن لله الحمد خارجي عسکر په افغانستان کې نشته، خارجي قواوې په افغانستان کې نشته. که دي زموږ خپل خلک دي. په دې ښار په دې بازار کې زما خپل ورور پیره دی، په قلوردو کې زما خپل ورور عسکر دی، دلته په دې ولایت کې زما خپل ورور والي دی، زما خپل ورور معاون دی، رئیسان دي. زه له دې نه لوی نعمت زه نور نه غواړم او د دې شکر ابا ادا کوم او دا په موږ تاسو ټولو باندې لازم دی چې شکر ادا کړو. یو شکر دا دی چې په موږ باندې شخصا عایدېږي چې په ژبه به د الله پاک ذکر کوو، شکر به وایو، د الله پاک عبادت په احسنه طریقه اجرا کړو. یو شکر دا دی چې د الله پاک له مخلوق سره اوس موږ په اسلامي اخلاقو او په اسلامي اصولو باندې رفتار وکړو. کومه وظیفه چې موږ ته راکول سوې هغه په صداقت او ایمانداري سره سرته ورسوو. له الله پاک نه تاسو ټولو ته او ځان ته او ټول د امارت ټولو منصوبینو ته د دې توفیق غواړم چې موږ وکولی شو د دې ملک د دې بیچاره ولس د دې کونډو یتیمانو او د غریبانو زړونه لاسته راوړو او دا وطن جوړ کړو، ښه حکومتولي وکړو. نور دې ته زمینه پرې نه پرېښودل شي چې یرغلګر افغانستان ته راسي. دې ملک دفاع وکړو. الله پاک دغه نظام چې اوس راغلی دی بعد 40 کالو موږ ته قایم او دایم لري. الله پاک دې موږ تاسو هم له دوی سره همکار او د دوی مخلصین او خادمان ولري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.